السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. زه د بیا دوستانو یو ځل د یوې نوې طریقې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دا طریقه مو خوښه شي او د پام وړ مو ګرځي. دوستانو دا طریقه د پاسورډ په باره کې ده. مونږ څنګه کولی شو چې د خپلې ایډي پاسورډ بدل کړو. دوستانو نور راځو ویډیو ته. په ویډیو کې وګورئ چې زه څنګه تاسو ته د پاسورډ طریقه درښیم. خدای دې وکړي چې خوښه مو سي. لومړی به راسئ فیسبوک به خلاص کړئ. دوستانو کله مو چې فیسبوک خلاص کړو دوستانو دا کوم کونج کې چې درې خانې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ د فیسبوک خپل سیټینګ دی، دا سیټینګ مو چې کله خلاص کړو دوستانو دلته تاسو ته لیکي سیکورټي اینډ لوګین دې باندې به هم یو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ یوه نوې صفحه درته راوړي ګرانو دوستانو اوس دلته یوه نوې صفحه موږ ته راکوي. په هغه صفحه کې به موږ په هغه چینج پاسورډ باندې کلیک کوو ځکه چې دلته موږ غواړو خپل پاسورډ ته چینج ورکړو. ویډیو د پاسورډ په باره کې ده. کله مو چې چینج پاسورډ ووایو ګرانو دوستانو تاسو ته اوس یوه نوې صفحه راوړي چې په یو ځای کې لیکل شوي دي کرنټ پاسورډ، یو ځای کې لیکل شوي دي چې نیو پاسورډ او بل ځای کې لیکل شوي دي ریټیفي نیو پاسورډ. دوستانو دا کرنټ پاسورډ چې لیکل شوی په دې کې به خپل پخوانی یعنې زوړ پاسورډ ورکړئ او دلته کوم پاسورډ چې تاسو غواړئ نوی پاسورډ د هغه پاسورډ به شامل کړئ او پسې به هم خپل دا نوی پاسورډ شامل کړئ ګرانو دوستانو. کله مو دوستانو چې خپل پاسورډونه ولیکل له هغه بعد دلته سیو چینج لیکل شوی ده، دا باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دوستانو بیا به دوستانو دې کې تاسو ته لیکل شوي دي چې ریویو ویدر ډیوایس باندې به دوستانو تاسې کلیک وکړئ. له هغه نه بعد به تاسې کانټینیو ووایئ دوستانو. کله مو چې په کانټینیو باندې کلیک وکړ په دې سره به دوستانو تاسو ته یو بله صفحه راواوړي چې په هغه صفحه کې به دوستانو تاسې وګورئ چې ستاسو پاسورډ په مکمل ډول باندې هغه شولو بدل شولو او دوستانو تاسې په بریالیتوب سره په دې لاره کولی شئ چې خپل پاسورډ ته بدلون ورکړئ. دا اولنۍ طریقه دوستانو چې تاسو درانه حضور ته مې وړاندې کړه. تر بلې طریقې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې ښې شېبې.